چې په دې خلکو کې چې دا کم په اسمان کې اوسېږي دې کې به یو د الله د رحمت نه لرې کېږي او د خدای لعنت به پرې ورېږي. وی زما په ځان وهم و ګمان هم نه راته چې دا په ما دا حکم نازلېږي. وی مې چې سوال نه پیدا کېږي چې دا زه زو ګرځم دا به بل څوکي. وی چې ما باغې ته وکتل مې چې دا به څوکي ظالم چې دی به د خدای د رحمت نه مایوس کېږي او د خدای لعنت به پرې راځي. وی زه څه خبر وم چې دا به زه جوړېږم. وی انسان سره مې د وخت نه انسان سره د کوم وخت نه دشمني پیدا شوې وه. وی کله چې د تابوت الله جوړ کړ د دې انسان نو وی زه لاړم ما کته چې دا وګورم چې الله دا کم شی جوړ کړ چې د کې بسي. وی چې ورلم کتل مې نو ما ول تنګړی ورکړه نو وی دې دنه د ټنګ ټنګ اواز یې وکړ ډډو ډډ. وی ما وی چې دا شی نقصاني دی هر ډډ شي چې وینو هغه کې خامخا نقصاني. کومه میوه چې ډډی دا د نسخی کم لرګي چې ډډی د نسخی. وی مې چې دا شی ډډ دی او د کې به خامخا څه نقصاني. دې څنګه خدای خلیفه جوړی چې فرشتو سره مشوره کوله چې یو خلیفه جوړوم نو دې به خلیفه جوړیږي دا ډډ دا نقصانی دې به د الله نائب جوړیږي. وی دغه وخت کې مې د انسان نه په زړه کې نفرت راغلی. بیا چې الله دا آدم علیه السلام جوړ کو او د کې سا واچوله په حضرت آدم علیه السلام کې روح یې پکې واچو او دا روح یې پکې په جنت کې اچوله. نو فرشتو ته الله حکم وکړ دا شیطان پکې و د ابلیس اسجدوا لآدم دته سجده وکړي. نو ټولو فرشتو فورا د الله حکم ومنه او سجده وکړه او ابلیس سجده ونه کړه. نو چې فرشتو سر اوچت کا او دته یې وکتل چې دې سپېره خو سجده ونه کړه هغې خو پوه شوې چې هغه په عرش کوم لیکل شوي و چې یو کس به لعنتي کېږي هغه دا وخت ځکه ټولو فرشتو د الله حکم ونه منه او دې یو پکې ونه منه هغه آیت چې کوم په عرش لیکلی شوی دی نو هغه دا سپېره دی. نو هغوی د شکریې د وجې نه دویمه سجده مو کړه. خوشحاله شو چې شکر دی خدایه چې داسې نه شو د دې سپېره په شان دویمه سجده یې مو کړله د شکریې د وجې نه. دې وجې نه علما لیکي چې دا په یو رکعت کې 2 سجدې لازمې دي. رکوع یوه ده او سجدې دوه. دا ولې وی دغه فلسفه ده چې فرشتو آدم علیه السلام په طرف 2 سجدې کړې. ولې دا سجده الله ته وه خو په طرف د آدم وه لکه څنګه چې موږ سجده الله ته کوو په طرف د بیت الله کوو. نو ابلیس ته الله تپوس وکړ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ما چې په خپل قدرت کم انسان پیدا په خپل طاقت نو تا دته سجده ولې ونه کړه. اوس د خپل خواهش اتباع وکړه د الله حکم یې پرېښود. وی خلقتنی من نار و خلقته من طین. ښه د اور نه پیدا د اور لمبه څونه روښانئ او خشتئ او رڼا کوي او دې د تورې خټې نه بدبویه خټې نه پیدا دی. قرآن شریف کې الله وایي چې ما آدم علیه السلام پیدا که من حمأ مسنون د تکې تورې بدبویه خټې نه مې پیدا کړی. دا دې دپاره وایي چې ګورې اصل ته ګوره اصل د نیر نشي. ستا یو اصل توره څښا بدبویه خټه ده او دویم اصل دی د مور په ګېډه کې ګنده سیز دی. نو د خپل اصل ته وګوره کبر به نه کوې لویي به نه کوې او تکبر به نه کوې. نو تا د تورې څښا خټې نه پیدا که بدبویې نه د اصل ده او زما اثر د اور لمبه د رڼا کې یو برېښنا کوي. نمبر 1. دویم دا چې خټه باندې خلک ګرځي مردارې پې غورځي او دسماتې پې د پاسه کوي او د اور لمبه بر اسمان ته اوچته خیږي. نو داسې اوچت شی دی لاندې ګنده شي ته څنګه سجده وکړي. ګوره عقل یې وچلو د خپل خواهش اتباع وکړه. زما زړه دا نه مني چې دې خټې والا شي ته سجده وکړم. زه خو د اور لمبه یم رڼا کوم بره خیږم د هغې نه پیدا یم. نو ګوره د الله د حکم مقابله کې د خپل نفس او د خپل خواهش اتباع وکړه. ابا واستکبر وکان من الکافرین. الله وی کبر دی وکړه کمبخته زما خبره دی ونه منله زما د حکم تابعداري دی ونه کړه. زه ذلیله رسوا شوې د 80,000 کال عبادت مې درته په اوبو داسې لو کړه لکه چې یو سکند عبادت تم نه کړی. ختم.